جی قدرمندو لیدونکو دا چې کم ګني د پټي نه وسوکولی شي ورېبلی شي بیا دلته راشي او دلته په دې مشین کې د هغې نه جوس وباسلی شي. دا جوس بیا په یو پیپ چې تاسو وینئ دا وخت په دې کې دا دننه راځي دې ته لاندې نه اور بلیږي په هغې کې پخېږي. خو مونږ د ګوړې جوړولو نه مخکې په لاره کې دا جوس د دې نه راواغسته او دا جوس مونږ څکو. تاسو ترې هم خوند واخلئ او کوشش وکئ چې د چینی نه ځان وساتئ، د دغه کپلو نه کارخانو نه ځان وساتئ او دغه اصل څیز دغه خپل د علاقې د ځمکې پیداوار ګوړه چې کومه ده دا استعمال کوي، د خپل اقتصاد سره او د خپل زمیندارو سره مرسته وکړئ، خپل څیز خپل اختیار. تیمور احمد خان زما نوم دی، د دې سره تعلق لرم. نو دلته چېرته راغلی او دلته دې څه ولیدل؟ سکاټلنډ ته راغلي وو، دلته کې واده هغې ته راغلي وو، خو په لاره باندې دا ګاڼۍ ولیده ګوړې چې کوم ځای کې جوړېږي. بس زموږ دا ملګري وو همدوي دي پلک شیر دي، بس موږ وایي چې دی ته به لږ ښکاره شو. نو ګاڼۍ دې ولیده، تا به نور خلک هم لیدلي چې هغه د پرمختګ چې چا کړی چا ترقي کړې ده او بیا دا زمیندار لګیا دي اورونه بلی دلته ګنونه جوس وباسي بیا ګوړې جوړېږي. دا ژوند د واغه ژوند درته دی کې درته څه ښکاري؟ یاره دا ژوند چې دی نو دا صفا ژوند دی، سوتره ژوند دی او د اخلاص ژوند دی. هغه زموږ طرف ته اوس موږ په ګاډي کې ملګرو سره موږ دا خبرې کولې چې څومره آسایشونه زموږ طرف ته سیوا چې څومره موږ ترقي وکړه 21 سره یا هغه ماډرنایزیشن چې ورته وایي موږ چې کوم طرف ته روان یو نو موږ د تباهۍ طرف ته روان یو. ټول دلته کې مینه ده، لکه تاسو وینئ خپله مزدوري کوي، ښه زبردسته طریقې سره د دی ژوند تېرېږي، نه لالچ دی نه پکې څه داسې څه تمې شته. او ټول نه لومړنۍ بله خبره چې پکې موږ نوټ کړه نو چینی بوران سره به دا ووایم چې خلکو چینی چغې راغوښتي دي او خالص شی دلته کې جوړېږي زبردسته چې خپل دلته کې زموږ کومه ګوړه جوړېږي نه څه مطلب څه سایډ افیکټ نشته، دغه نشته، لکه نه دې شوګر کېږي نه نورې مسلې. او چینی خو زهر قاتل دی. موږ خپله موږ ملګرو ته وایو چې نن نه پس به موږ کوشش به کوو خپلو ملګرو ته به چې دې فایده چې دی عامو زمیندارو ته رسي.